دغه بل فرمایش وکړم چې له مودو نه مروره بس ته پرېږده زوروره همدغه دی که نه له مودو نه مروره بس ته پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کړکي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی خو د مینې نه خبره او ذره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تېر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله ښاد چې زه مابینه بختوره زه تا وګټله ښاد چې زه مابینه بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه خال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دې سمدستي وکړه جانانه مننه څومره لویه فیصله دې سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کېږې ورکه یې زما نبي درکه یې زما د زړګي خاله یې زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه ونه ځکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه زه چې زوکي نری باره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره حق لکه مونږ نه پاتې دری باره ستا خواري زمانین ځکه مونږ نه پاتې دا نور خیال ستا خواري زمانین ځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څکه ډېره زیاته مننه کومه دغه درې ملګرو فرمایش کړی ده ورته وکړم الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي او چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروسته خو د ډېر احترام وروسته بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو پنې وکړي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا دې کوم رقم انداز ځوانور خیاله چې په دې کې د څه رازونه تپوس کړي نه سلا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي اله پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیه راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کي د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي بیا خبره له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي د زوروره بدماشي ده زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي ډېره زیاته مننه وکړم